السلام علیکم ګرانو کتونکو نېشنل اکیډمي ته په خیر راغلی. نن به موږ د 9 کلاس بایولوژي فرست چپټر ټاپک برانچز اف بایولوژي سټډي کوو. په نننی ټاپک کې به موږ د بایولوژي مختلف برانچونه شاخونه سټډي کوو. په دې برانچونو کې اوله برانچ ته مارفالوژي. مارفوي شیپ ته شکل ته. Morphology definition به موږ داسې کوو چې the branch of biology which deals with the study of shape, structure, size, color of living organisms. په دې برانچ کې به موږ د یو جاندار سالرونکي کو هغه پلانټس دي، کو هغه انیملز دي او کو هغه مایکرو ارګانیزم دي، د هغې شکل به ګورو، د هغې ساخت به ګورو، د هغې کلر به ګورو، د هغې سایز به ګورو. دا ټول به موږ په دې مارفالوجي کې سټډي کوو. مثال په طور بیکټیریا دي. د بیکټیریا په مختلف شکلونو کې موږ ته په نظر راځي کله چې دا موږ په مایکروسکوپ باندې وینو. نو دلته ما یو دوه شیپ د بیکټیریا ما منشن کړي دي چې یو د کوکای او بل د بیسیلای. کوکای بیکټیریا چې کله موږ مایکروسکوپ وینو نو دا موږ ته راوند شیپ سپیریکل شیپ کې په نظر راځي او بیسیلای بیکټیریا چې کله موږ په مایکروسکوپ وینو دا به موږ ته راډ شیپ اوږده اوږده داسې په نظر راځي. نو دا د دې شیپ شو سټرکچر شو. د دې نه علاوه که تاسو وینئ نو د ګلاب ګل یا د غانټول ګل ته چې تاسو ګورئ تاسو دې کې فرق کولی شئ. تاسو پیژنئ چې دا د ګلاب ګل دی او دا د غانټول ګل دی. د دې مارفالوجي بدل ده، شکلونه د یو بل نه سټرکچر د یو بل نه بدل دي. یا د دې نه علاوه که تاسو یو میخې ته یو غوا ته ګورئ تاسو د هغې کې فرق کولی شئ چې دا غوا ده دا یا میخه ده. ولې د هغې مارفالوجي بدل ده، د هغې سایز بدل دی د یو بل نه. میخه چې ده نو په سایز کې غټوي او غوا چې نو په سایز کې د هغې نه لږه وړوي. د هغې نه پس بیا راځي د بایولوژي بل برانچ اناټمي. اناټمي کې مونږه د یو جاندار چې د انټرنل سټرکچر د هغې د وجود دننه چې کوم پارټس دي سټرکچر دي ساخت دي هغه سټډي کوو. لکه مثال په طور انسان په کیس کې که مونږ واخلو نو هیومن هارټ د انسان زړه چې دی یو انټرنل سټرکچر دی، یو انټرنل باډي پارټ دی، دا مونږ سټډي کوو نو دا اناټمي کې راځي. اوس هیومن هارټ چې دی د دې څومره پارټس دي، د دې څلور پارټس دي، چیمبرز دي او پاسانو چیمبرز ته چې دی نو آرټریم وایي، لاندینو چیمبرز ته وینټریکلز وایي. دا ټول موږ په اناټمي کې سټډي کوو. یا کډني ده، هیومن کډني ده، د انسان کډني دا د بین شیپ وي، د لوبیا په شکل کې وي، د دې دا شکل شو. یا د دې کې چې د دننه بیا کم پارټس دي نو رینل میډولا ده، رینل کارټکس دی، دا موږ بیا په ډیټیل سره مخکې کلاسونو کې وایو. نو دا ټول په اناټمي کې راځي. نو په اناټمي کې موږ د یو جاندار کو هغه پلانټ دی او که هغه انیمل دی د هغې د انټرنل سټرکچر د هغې د وجود دننه حصې چې دی هغه په ډیټیل سره سټډي کوو، د هغې مطالعه کوو چې دا څنګه جوړ دي او د څه نه جوړ دي. د هغې نه پس بیا بل برانچ راځي د بایولوژي هیسټالوجي. هیسټو وایي ټیشوز ته. The microscopic study of tissues is called histology. د ټیشو چې کله موږ د مایکروسکوپ په لیول باندې سټډي کوو دیتا هیسټالوجي وایي. دا ټیشوز چې دی بیا د پلانټس هم کېدای شي، د بوټو هم کېدای شي او د انیملز هم کېدای شي. مثال په طور انسان په کیس کې که موږ واخلو یا انیملز کیس کې موږ واخلو نو اپیتیلیل ټیشو زموږ سکن چې دی دا د اپیتیلیل ټیشوز نه جوړ دی. دا اپیتیلیل ټیشو چې دی بیا د اپیتیلیل سیلز نه جوړ دي. مالیکولر لیول یا په مایکروسکوپیک لیول باندې موږ دا سیلز ګورو، اپیتیلیل سیلز څنګه دي، د دې شیپ څنګه دی، سټرکچر څنګه دی. او د دې نه علاوه نرو ټیشو شو. په هیومن باډي کې چې دی نیورانز رایزه شوي دي، هغې نه نرو ټیشو جوړ شوي، هغه چې دی میسج کنوی کوي، وړي راوړي. دغسې مسکولر ټیشو شو. په پلانټ په کیس کې که موږ وګورو نو زایلم او فلویم ټیشوز دي. دا زایلم او فلویم ټیشوز چې دی مختلف سیلز نه جوړ دي. لکه زایلم ټیشوز چې دی نه دا ویسل سیلز یا ویسلز الیمنټ او ټریکایډز سیلز نه جوړ دي. د دې شیپ یا مارفالوجي څه داسې اوږده د سیلز وي، دا لانګ ټیوب لایک سیلز وي، دا ویسل سیلز او ټریکایډ سیلز. د دې نه علاوه فلویمز ټیشو که موږ وګورو نو هغه چې دی نو د کمپینین سیلز او سیو ټیوب سیلز نه جوړي. هغه هم د هغې سټرکچر یا شیپ چې دی هغه هم لانګ راټ شیپ سټرکچر وي. د دې فلویم ټیشو چې دی نو دا تیار خوراک په بوټي کې د یو حصې نه بل حصې ته وړي، فوډ ټرانسلوکیشن کوي. او زایلم ټیشو چې دی نه دا سالټس او واټر چې دی د جړلو نه بره پارټس ته تنې ته او پاڼو ته را رسوي د فوټوسینتھسس دپاره. نو په هیسټالوجي کې مونږه د ټیشوز مایکروسکوپیک سټډي کوو چې دا څنګه جوړ شوي دي او د دې فنکشن څه دی. مونږ ته پته ده چې ټیشو چې دی ا ګروپ اف سیل دیٹ پرفارم ا پارټیکولر فنکشن از کالډ ټیشو. د هغې نه علاوه د بایولوژي بل برانچ دی سیل بایولوژي. سیل بایولوژي ته سایټالوجي هم وایي.
سیل بایولوژي څنګه چې نوم نه ظاهره ده په دې بایولوژي په دې برانچ کې موږ د سیل سټډي کوو چې دا سیل شیپ څنګه دی دا جوړ څنګه دی او په دې سیل کې دننه کم کمپوننټس موجود دي څه موجود دي نو سیل چې دی د نیوکلیس او ارګینیلیز په بنیاد کو تاسو وګورئ نو دوه قسمه سیلز دي پروکریات او یوکریات سیل آیا په دې کې نیوکلیس شته او ممبرین باونډډ ارګینیلیز شته او کو نشته کو نیوکلیس او ممبرین باونډډ ارګینیلیز پکې ویني ته موږ یوکریات سیل ویو یوکریاټک سیل او کو ممبرین باونډډ ارګینیلیز او نیوکلیس پکې نه وي نو دې ته بیا موږ پروکریاتک سیل ویو د دې نه علاوه په دې کې دننه چې اوس دا کوم ارګینیلیز دي کالجی باډیز دي رایبوسومز دي مایټوکانډریا دا کلوروپلاست دا ټول ارګینیلیز دي دا څنګه جوړ شوي دي د دوی فنکشن څه دی څه کار کوي دا سیلز لپاره دا ټول څیزونه موږ په سیل بایولوژي یا سایټالوژي کې سټډي کوو مطلب دا چې په سیل کې دننه څومره څیزونه موجود دي د دې سټډي موږ کوو مایکروسکوپیک لیول باندې نو دیتا سایټالوژي یا سیل بایولوژي وایي د دې نه علاوه بیا د بایولوژي بل برانچ دی فیزیالوژي نو په فیزیالوژي کې موږ د لیوینګ ارګانیزم د جاندار د وجود د یوې حصې کو هغه ټیشو وي کو هغه ارګن وي کو هغه سیلز وي هر یو څیز یا ارګن سیستم وي دا هغې فنکشن سټډي کوو دا هغې کار سټډي کوو په اناټمي کې به موږ د ارګانیزم سټرکچر سټډي کوو چې د هغې مختلف باډي پارټس دي ارګن دي ټیشوز دي دا څنګه جوړ دي د هغې سټرکچر موږ سټډي کوو او په فیزیالوژي کې به دغه سټرکچر فنکشن موږ سټډي کوو مثال په طور دلته موږ هیومن هارټ سټرکچر سټډي کوو په اناټمي کې د انسان زړه چې دی داسې جوړ دی او د دې دومره چیمبرز دي پاسنیو چیمبرز ته دا نوم وایي لاندینو چیمبرز ته دا نوم وایي دا خو د دې اناټمي شوه اوس هیومن هارټ چې دی دا کار څه کوي نو دا بلډ پمپینګ کوي اینه پمپ کوي د اینې په رګونو ته اینه پمپ کوي نو هغه اینه بیا زموږ په ټول وجود کې خورېږي هغه اکسیجن وړي او خوراک زموږ ټول خلیو ته رسوي نو دا د دې فنکشن شو یا هیومن کډني ده د انسان ګردې دي نو دا څنګه جوړه ده دا د اناټمي ده خو د دې کار سره نو دا بلډ فلټریشن کوي یا یورین فارمیشن کوي دا اینه صفا کوي اینه کې چې کوم ویسټ میټیریل نایټروجینس ویسټ میټیریل ګنده فضول مادي هغه د اینې نه راوباسي او د هغې نه یورین یا تشې امتیازي جوړوي دا د دې فنکشن دی دغسې د بایولوژي بل برانچ دی جینیټکس چې دی دا د بایولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې موږ جینز کروموسوم ډي ان اے یا انهریټنس سټډي کوو انهریټنس څه ته وایي د ټرانسمیشن اف کریکټرز فرام پیرنټس ټو آفسپرینګ یا د ټرانسمیشن اف کریکټرز فرام ون جنریشن ټو نیکسټ جنریشن د مور او پلار نه چې بچو ته کوم خصوصیات ټرانسفر کیږي دیتا انهریټنس وایي یا هیریډیټي ورته وایي مثال په طور د سترګو کلر شو ایر لوپ شو دا غوږونه اټیچ وي کو نه دي اټیچ سترګو کلر شو یا یختو رنگ شو یخته اوار دي کړتي دا ټول کریکټرز دي دا مور او پلار نه بچو ته ټرانسفر کیږي دا انهریټنس وایي دا چا په وجه ټرانسفر کیږي دا جینز په وجه ټرانسفر کیږي د مور او پلار نه جینز ټرانسفر شي بچو ته او هغه جینز چې دی بیا دا خصوصیات ظاهروي په بچو کې او دا جینز چېرته وي دا په کروموسوم کې وي په ډي ان اے کې وي دې باندې به بیا په ډیټیل په نیکسټ کلاسونو کې موږ په ډیټیل بحث کوو چې واټ از جین چې دی د ډي ان اے یو شارټ سیګمنټ وي سیکوینس وي په ډیټیل سره بیا په مخکې کلاسونو کې دا سټډي کوو د هغې نه پس بیا راځي امبریالوجي دا د بایولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې موږ امبریو سټډي کوو امبریو فارمیشن څنګه کیږي جوړیږي څنګه د هغې ډیولپمنټ څنګه کیږي هغې کې چینجز څنګه راځي دا ټول موږ په امبریالوجي کې سټډي کوو امبریو چې دی دا څه ته وایي نو کله چې میل او فیمیل سیکس سیل رایوځای شي میل او فیمیل سیکس سیل کله رایوځای شي ګیمیټس رایوځای شي نو د دې نه یو سیل جوړ شي هغې ته وایي زایګوټ میل او فیمیل سیکس سیل چې رایوځای شي کوم ته چې موږ سپرم او ایګ سیلز هم وایو نو د دې نه یو سیل جوړ شي هغې ته وایي زایګوټ اوس د دې دواړو سیل رایوځای کېدو د پروسس ته فرټیلایزیشن وایي فرټیلایزیشن هغه پروسس دی چې په کوم کې میل او فیمیل سیکس سیلز فیوز شي یوځای شي او زایګوټ ته جوړ شي اوس دا زایګوټ سنګل سیل دی یو سیل دی په دې کې مایټاسس شروع شي او د دې نه چې دی بیا بال اف سیلز جوړ شي د ډېر شي سیلز یو بال یو غونډارې ته جوړ شي دغه ته بیا مرولا وي او مرولا نه بلاستوسیست او بلاستوسیست نه بیا چې د امبریو جوړ شي امبریو چې د دام د سیلز یو غټ بال وي یو مجموعه وي د ډېر شي سیلز وي په امبریو کې او دغه سیلز چې دی په دغه سیلز کې بیا ډیفرنشیشن کیږي ډیفرنشیشن هغه پروسس دی چې په کم کې ان سپیشلایزد سیل سپیشلایزد کیږي د دې خبرې دا مطلب شو چې په امبریو کې ډېر شي سیلز وي
خدا سیلز چې دی ته اوس خپل کار نه وي حواله شوی دا ټول یو شان سیلز وي. اوس د ځینې سیلز چې دی د هغې شیپ سټرکچر چینج شي، د هغې نه بیا هارټ سیل جوړیږي، د زړه سیل جوړیږي، د ځینو نه چې دی نه کډني سیلز جوړ شي، هغه بیا کډني ارګن جوړوي، او د ځینو نه چې دی نو بیا لنګز سیلز به جوړیږي. نو دا ډیفرنشیشن وشو د مختلف سیلز. تقریبا د فرټیلایزیشن نه تقریبا د 8 هفتو پورې چې د ارګانیزم کم سټیج وي دغه ته موږ امبریو وایو، او د 8 هفتو نه پس بیا د برته پورې د پیدایشه پورې دغه جاندار ته بیا موږ فیټس وایو. نو امبریو څنګه جوړ شو، د زایګوټ نه جوړ شو، څنګه جوړ شو، په دې کې بیا ډیفرنشیشن وشو، مختلف سیلز چې دی هغې نه مختلف سټرکچر شیپ چینج شو، مختلف کارونه ورته حواله شو. دا ټول موږ په امبریالوجي کې سټډي کوو. یا که د پلانټ په کیس کې واخلې نو پولن ګرین یا سپرم او ایک سیل چې دی را یو ځای شي، د هغې نه زایګوټ جوړ شي، او هغه زایګوټ نه بیا امبریو جوړ شي، او هغه امبریو چې دی نه په تخم سیټ کې دننه موجود وي، او کله چې دغه تخم موږ وکرو نو بیا د دې نه پوره بوټی راوخیږي. نو دا امبریالوجي کې موږ د امبریو سټډي کوو. د هغې نه پس بیا راځي ټیکزانومي. په ټیکزانومي کې موږ د بایولوژي هغه بران دی چې په دې کې موږ د جاندارو کلاسیفیکیشن کوو په ګروپس کې او په سب ګروپس کې، او دې له ساینټیفیک نوم ورکوو. لکه مثال په تور انسان هیومن چې دی دا یو لیوینګ ارګانیزم دی. اوس د دې کلاسیفیکیشن منګه څنګه کړی دی؟ د دې کلاسیفیکیشن د 5 کینګډم سیستم مطابق منګه د انیمل کینګډم کې کړی. دا موږ په د ځناورو په کینګډم کې ښودی دی هیومن، دا موږ د دې کلاسیفیکیشن وکړو، او دې له موږ ساینټیفیک نوم ورکړی دی. نو د انسان ساینټیفیک نوم دی هومو سیپین. یا رانا ټیګرینا چندخه چې دا نو دا یو انیمل دی، نو دا موږ په 5 کینګډمو کې، دا موږ په کینګډم مونیرا یا کینګډم پروټیسټا یا کینګډم فانجای کې نه دی ښودی، بلکې دا موږ په کینګډم انیمیلیا کې ښودی دی، او بیا دې له موږ ساینټیفیک نوم ورکړی دی رانا ټیګرینا. نو د دې موږ کلاسیفیکیشن هم وکړو، درجه بندي مو وکړه چې په کوم ګروپ کې به ږدو، او دې له موږ ساینسي نوم هم ورکړو. د دې نه علاوه غنم دی، غنم بوټي تاسو وینئ، نو د غنم چې دی دا یو پلانټ دی. اوس د دې دا کلاسیفیکیشن موږ درجه بندي موږ په څه کې کړې ده؟ په پلانټس کې کړې ده. دا موږ په ځناورو په کینګډم کې نه دی ښودی، د پروټیسټ سم نه دی ښودی، د مونیریان سم نه دی ښودی، بلکې دا موږ کینګډم پلانټي کې ایښودی دی، ځکه چې د دې خصوصیات د پلانټس په شان دي، دا په خپله پلانټ دی. او د دې له موږ یو ساینټیفیک نوم ورکړی دی ټرایټیکم ایسټیوم. نو په ټیکزانومي کې موږ د جاندارو کلاسیفیکیشن کوو، په مختلف ګروپونو کې ږدو، کینګډمو کې ږدو، ګروپونو کې ږدو، او هغې له ساینسي نوم ورکوو. ګرانه کتونکو، دا د بایولوژي برانچز سب برانچز موږ په دې ننني لیکچر کې سټډي کړو، باقي برانچز د بایولوژي چې دا موږ په نیکسټ لیکچر کې سټډي کوو. تر د هغې پورې د الله په امان.